او داسې هغه شی نه چې د یغې تعلق د خوراک د څښاک سره نه وي، هغه نه به طور غذا استعمالیږي نه به طور دوا استعمالیږي. غذا چې کوم شی نه میشت خوري دا عموما تقریبا به طور غذا استعمالیږي، به طور دوا ټیبلټ شول داسې دوایي شوله دا میش به طور دوا استعمالوي. نو هغه شی نه چې هغه به طور غذا به طور دوا نه استعمالیږي، مثلا ګولا شوله، باجري شوله، یسپنه شوله یا داسې بل شی چې هغه خلک خوري نه، نو د یغې په خوراک باندې سړي رژه ماتیږي، صرف د رژې قضایي دو د رژې کفاره نشته. او داسې مو دا خبره بیان کړې وه چې د رژې د کفارې تعلق د صرف د رمضان مبارک د میاشتې سره دی. که چیرې د رمضان مبارک د میاشت نه علاوه بله میاشت کې سړی خوراک قصدن وکړو، عمدن یې وکړو، وچ په وچه وکړو، نو په داسې صورت کې صرف د یغ رژه ماتیږي، قضایي شته، کفاره نشته. داسې د رژې په حالت کې انهیلر استعمالول چې د چا د سیاه مسله وي، سیوبندي مسله وي، هغه انهیلر استعمالوي، بیا په هغه کې د نن دوایي وي، ذرات وي، هغه د سیاه په ذریعه باندې د ننوځي شږې ته، نو هغه که څوک استعمال کو د یغې په استعمالول باندې رژه ماتیږي، د رژې قضایي شته، د رژې کفاره نشته.